سلامونه او نیکې هیلې. په دې ویډیو کې تاسو ته د غلجیو پښتنو دوه نورې پښې ساک او سلیمان خېل در پیژنو. ساک د غلجي کړوسی د موسی زوی او د ابراهیم مسی د اندړ او ترکي ورور دی. دا هغه ټبر دی چې د هېواد په ډیرو سیمو کې ودان دي. که د افغانستان لرغوني تاریخ ولولو نو د ساک یا ساکانو له نوم سره په بیخي اشنا شو. ځینې وایي دا د پښتنو هغه توکم دی چې له زیږدنه د مخه یې یوه لویه ټولواکمني جوړه کړې وه. که څه هم په دې اړه انګېرنې توپیر لري، خو که چیرې د اوسني ساک یا سحاک ریښه له هغو ساکانو اخیستل شوې وي، نو بیا د پښتنو تاریخي دبدبه ډیره د پام وړ ده. په هر حال دغه ساک لکه چې د مخه وویلل شول د هېواد په ډیرو سیمو کې استوګن دي، چې موږ د بیلګې په توګه د ځینو سیمو او ولایتونو نومونه اخلو، لکه پکتیا، ننګرهار، لغمان، لوګر، زرمت ولسوالۍ، د کندوز امام صاحب ولسوالۍ، د مزار شریف په شاوخوا او نورو سیمو کې اوسېږي، چې شمېر یې په بشپړه توګه څرګند نه دی، خو د لسګونو زرو په شاوخوا کې اټکل کېدلی شي. دویم، سلیمان خېل. سلیمان خېل د علي خېل ورور د ایزب زوی، د برهان مسی او د غلجي کړوسی دی. دوی هغه پښتانه دي چې له پخوا نه په کټواز کې استوګن وو، چې بیا له دې ځایه د هېواد نورو سیمو ته کوچېدلي دي. ځینې څېړونکي په دې اند دي چې سلیمان خېل د نورو خېلونو په پرتله ډېر دي او اوس په پکتیا، غزني، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، لغمان، میدان، کندوز، مزار شریف او لږو زیات په کندهار، هرات او بادغیس کې هم اوسېږي. د کډوالۍ په پخوانیو او وروستیو لسیزو کې ډاګیزه شوې چې یو شمېر سلیمان خېل د هند په شمال، همداراز په بمبۍ او کلکتې کې هم استوګن دي، خو له دې سربیره په پېښور، کویټه، کراچۍ، وزیرستان او یو شمېر عربي هیوادونو کې خال خال سلیمان خېل میشت او ودان دي. د معلوماتو له مخې سلیمان خېل نه زامن لرل، چې اوس د ده هر زوی د پښتنو په خېلونو کې یو خېل جوړوي چې له کرنې او مالدارۍ سره مینه لري.